تاسو د فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام او ټیک ټاک یوزر یاستئ نو دغه ډول عکسونه د ځان لپاره په زړه پورې ډیزاین سره جوړ کړئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور دلغه کریم. نن ته د نوي او خوندورو ویډیو کې ستاسو سره حضور ته حاضر یم. زموږ نننۍ ویډیو دوستانو څنګه کولی شو د فیسبوک، یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او همدارنګه د ټیک ټاک لپاره دغه ډول په زړه پورې او ښکلي ډیزاینونه جوړ کړو. دا نن سبا په سوشل میډیاګانو کې ډېر عام شوي دي دوستانو او ډېر خلک یې یوز کوي. دا چې څنګه جوړیږي دوستانو مکمله طریقه زه تاسو ته ښایم. له دې څخه مخکې زه په ویډیو باندې شروع کوم. که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو زموږ فیسبوک پیج فالو کړی نه اوسېږي نو هیله کوم زموږ فیسبوک پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو درته لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګري دوستان مو جناب برخمن شي. نو دوستان تاسو د موبایل سکرین ته ځیر شئ. تاسو په خپل موبایل کې د کروم براوزر راخلاص کړئ. کله چې د کروم براوزر راخلاص کړئ دوستان هغې څخه وروسته به تاسو راشئ په سرچ بار باندې به کلیک وکړئ. سرچ بار کې به تاسو ولیکئ چې بینګ ایمیج کریټر. کله چې دې باندې کلیک وکړئ داسې لیکنه مو ورته ولیکله دوستانو. د هغې څخه وروسته دوستان تاسو به راشئ دغه کوم لومړنی چې د ګوره بینګ ایمیج کریټډ وذ بینګ ایمیج کریټر په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړ دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو ته دغه ډول صفحه راخلاص شي. چې کله چې دغه ډول صفحه راخلاص شي دوستانو لومړی کې تاسو باید دې کې دغه خبره ضرور چې تاسو دې کې اکاونټ جوړ کړئ. تاسو به راشئ دغه کوم جوین ان کریټ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته له تاسو څخه یو اکاونټ غواړي. نو دوستان تاسو به راشئ دلته له هیڅ سره به تاسو غرض نه کوئ. تاسو به راشئ ګورئ کریټ ون په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو راشئ خپل یو ایمیل به د دې لپاره انتخاب کړئ دوستانو. نو دوستانو کله چې ایمیل ورته انتخاب کړئ د هغې نه وروسته به تاسو راشئ دغه کوم نیکسټ چې ده په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړئ دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو دلته یو نوم ورته انتخاب کړئ چې زه ورته لیکم چې یوسف کریمي دغه ډول سره ورته لیکم دوستانو. د هغې څخه وروسته دوستانو تاسو به راشئ دوباره به دا نیکسټ کوئ. کله چې نیکسټ کړئ دوستانو د هغې نه وروسته به تاسو راشئ د کال ورته انتخاب کړئ چې 2000 همدارنګه ډیب ورته انتخاب کړئ چې 15 مان ورته انتخاب کړئ چې مای چې هر ډول تاسو ورته انتخاب دوستانو را به شي دا به نیکسټ. کله چې دا نیکسټ دوستانو دا کوم ایمیل چې موږ دوستانو ورکړ دغه ایمیل ته زموږ یو کوډ راځي. نو دغه کوډ ته موږ انتظار وباسو تر څو به دغه کوډ زموږ موبایل ته راشي. نو دغه دی دوستانو زموږ دغه کوم کوډ چې دی دوستانو دا راغی چې 6.715 ورته لیکم چې 6.715 دا مې چې کله ورته ولیکو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دا به نیکسټ کړئ. کله چې دا نیکسټ دوستانو دلته تاسو ته وایي چې لږ څه ځینې سټیپونه نور دي دا به تاسو ترسره کوئ دوستانو. ګورئ څه ماته وایي چې کریټ اکاونټ زموږ اکاونټ جوړ شو. لږ شیبه به تاسو دې ته انتظار وباسئ دغه کوم کیپچر چې دی دوستانو دا به تاسو مکملوئ ورته ته ځکه چې دا ضرور ده چې دا کمپلیټ نه کړئ دوستانو. تاسو به راشئ دلته نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا کمپلیټ نه کړئ دوستانو دا نه کېږي دا اکاونټ تاسو نه جوړېږي. نو دلته دوستان تاسو ته اشاره درکوي دغه کوم لاس چې کوم طرف ته ده دوستان دغه د دې د سکرین دغه کوم مخ چې دوستان دا به هم دې طرف ته اړوئ. ګورئ دوستانو د دغه طریقه یې کولی شئ. ګورئ دوستانو که دې خوا ته یې غواړئ دې باندې اړولی شئ، که دې باندې یې غواړئ دې خوا ته اړولی شئ. زه دوستانو دغه کوم سکرین صفحه چې د مخ چې د دې خوا ته اړوم دغه خوا ته مې چې اړوم سبمیټ باندې کلیک کوم. نو دغه د دوستانو زموږ دا کوم ویریفیکیشن چې و دا مکمل ډول سره کمپلیټ شو دوستانو. زموږ دغه کوم اکاونټ چې د جوړ شو لږ سختي غواړي دوستانو نو تاسو ورته لږ شیبه ورته انتظار وکړئ، کوشش وکړئ چې دا کمپلیټ کړئ دوستانو. نو دوستان دغه د زموږ دغه کوم اکاونټ چې دا مکمل ډول سره جوړ شو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه خپل سوشل میډیاګانو لپاره چې هر ډول تاسو غواړئ تاسو په دې کې دغه لیکنه پیس کړئ. دغه لیکنه ما تاسو د ویډیو په لاندې ډسکرپشن کې ایښې او د فیسبوک کې د ویډیو پورته ډسکرپشن څخه تاسو دغه کوم لیکنه چې دا ترلاسه کولی شئ دوستانو. نو تاسو به راشئ دغه کومه لیکنه چې ما ورته کړې دوستانو دا به تاسو ورته راکاپي کړئ. نو ګورئ دوستانو ما چې کومه لیکنه دې ته کړې ده هغه لیکنه زه غواړم دې ته راکاپي کړم. دې کې یو څو سټیپونه دوستانو چې دا به تاسو په دې کې ضرور او ضرور کوئ دوستانو. لومړی دې کې دوستانو دغه ځایونو کې تاسو لږ فکر دې ځای ته وکړئ دوستانو. لومړی موږ دلته لیکلی چې انسټاګرام. دوستانو دلته د انسټاګرام او کوم اپلیکیشن چې ده نو په دې باندې به جوړېږي. او دوهم دوستانو دلته دا ګورئ دوستانو انسټاګرام دا هم ده دوستانو. د هغې څخه وروسته دوستانو دغه ځای کې تاسو وګورئ دلته په دغه ځای کې چې کوم یو ده دوستانو دغه نیم ده نو دغه نیم ګوره احمد شریف دوستان دغه کوم نیم چې دا به تاسو تبدیل کړئ. زه راځم دغه تبدیلوم ورته دوستانو. زه راځم دغه لومړی کوم انسټاګرام چې ده دوستانو دا غواړم دا یوټیوب کومه دا مې چې کله یوټیوب کې دوستانو هغې څخه وروسته دوستانو ګوره of his انسټاګرام پروفایل یعنې زه غواړم دا هم ورته یوټیوب کومه. کله چې دا هم ورته یوټیوب کې دوستانو هغې څخه وروسته دا کوم نیم چې دوستانو دلته دغه کوم نیم چې دوستانو دغه نیم زه غواړم تبدیل کړم. زه دلته دې تصریب لیکم چې
ورته لیکم کریمي ټیکنیکل دغه ډول سره ورته لیکم دوستانو. کله چې دا ډول سره ورته ولیکم دوستانو دا لیکنه به مکمل ډول سره تاسو را کاپي کړئ. نو دوستانو کله چې هغه لیکنه کاپي کړه تاسو به راشئ دغه کوم دغه ځای چې دی دوستانو په دغه ځای کې به دغه لیکنه چې کومه ده به تاسو را پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړه دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دلته په دغې جوین ان کریټ باندې به دوباره بیا کلیک کړئ. وروسته کریټینګ زموږ دغه کوم اکاونټ سیسټم چې دی غواړم دغه کوم ډول عکسونه جوړ شي ماته ته دغه روان دی دوستانو. دغه دی دوستانو دلته وګورئ ډېر په زړه پورې او زبردسته ډیزاین سره موږ ته دغه کوم عکسونه چې دي دوستانو دا موږ ته ډیزاین کړل او ښکلې او زبردسته طریقې سره موږ ته جوړ کړل دوستانو. ګورئ دوستانو ډېر اعلی او ډېر ښکلي دوستانو. د مثال په ډول سره دوستانو زه راځم دغه لومړنی غواړم دغه زه ځان ته ډاونلوډ کړم. دا څنګه ډاونلوډوم دوستانو ترڅو پورې لږ انتظار کوم دوستانو چې دا ورته راخلاص شي. کله چې دا راخلاص شي دوستانو تاسو به راشئ دغه 3 ډاټس چې کوم دي دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې 3 ډاټس باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ په دغې ډاونلوډ کوم یو چې دی دوستانو په دغې ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستانو دغه به ستاسو د موبایل حافظې ته چې کوم دی دوستانو دا به مکمل ډول سره ورته ډاونلوډ شي. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ دغه لیکنه تاسو په دې کې زه غواړم د فیسبوک لپاره یې وکړم دوستانو لومړی به راشم دغه کوم یوټیوب چې ما ورته لیکلی دوستانو دغه یوټیوب ورته زه د دې لپاره دا فیسبوک کوم دوستانو دا فیسبوک کوم ورته. کله چې دا ورته فیسبوک دوستانو هغه کوم پروفایل هم چې موږ ورته کړی دوستانو د پروفایل نیم موږ ورته یوټیوب کړی دوستانو نو دا به هم تاسو ورته فیسبوک کړئ. کله چې فیسبوک ورته دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو دغه کوم نیم خو موږ ته ورته ولیکله چې کریمي ټیکنیکل مثال په ډول سره زه راځم دلته لیکم چې کریمي سکلز ګورو سم دغه ډول سره ورته لیکم. کله چې دا ډول سره ورته ولیکم دوستانو هغې څخه وروسته زه راځم دغه کوم یو چې دی دوستانو په کریټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې کریټ باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به لږ شیبه دې ته انتظار نور وباسئ دوستانو تر څو پورې دغه عکسونه زموږ په مکمل او ښایسته ډول سره کریټ شي. دغه دی دوستانو بالکل اعلی او په زړه پورې او ښکلي سیسټم سره ما ته دا عکسونه جوړ کړو. ګورئ دوستانو او که بیا هم غواړئ دوستانو تاسو دا ډاونلوډ کړئ زه راځم دغه ډاونلوډوم دوستانو. څنګه بیا ډاونلوډ دوستانو تاسو به راشئ دوباره بیا په دغه 3 ډاټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې 3 ډاټس باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه به تاسو راشئ ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دا به مکمل ډول سره ستاسو موبایل حافظې ته ډاونلوډ شي. دوستانو زه غواړم دغه د انسټاګرام لپاره جوړ کړم دوستانو دغه کوم فیسبوک چې ما لیکلی دوستانو دا فیسبوک نه ایسته کوم دوستانو دلته دا لیکم ورته ټیک ټاک. کله چې ټیک ټاک ورته ولیکو دوستانو هغې څخه وروسته کوم دغه پروفایل نیم چې دی دوستانو دا هم ورته ټیک ټاک کوم ټیک ټاک. کله چې دا ټیک ټاک وروسته دوستانو هغې څخه وروسته دا کوم نیم چې زموږ دی دوستانو دغه نیم ورته زه مکمل بدلوم ورته لیکم چې دل آغا همدارنګه دا چې کله ورته ولیکو دوستانو هغې څخه وروسته لیکم کریمي. کله چې کریمي ورته ولیکو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه کریټ باندې به دوباره بیا کلیک وکړئ. کله چې کریټ باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به تاسو ورته لږ شیبه انتظار وباسئ تر څو پورې دغه کوم امیج چې دا کریټ شي. نو دغه دی دوستانو ډېر په اعلی ښکلي او په زړه پورې سیسټم سره دوستانو ما ته دغه کوم پکچر چې دا ډیزاین کړی راته ډېر زبردست دوستانو ډېر زبردست جوړ کړی راته. د هغې څخه وروسته دوستانو راځم دغه مثال زما دغه خوښ شو دغه زه غواړم ځان ته ډاونلوډ کړم دوستانو په دې باندې کلیک کوم. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو هغې څخه وروسته به راشم بیا به دوباره دا کوم 3 ډاټ چې دوستانو دا به ورته انتخاب کله چې دا انتخاب کړم هغې څخه وروسته ډاونلوډ دا به مکمل ډول سره دوستانو زما لپاره ډاونلوډ شي. نو دا به زموږ د نن ورځې لپاره خوندور او په زړه پورې ویډیو په دې کې نور عکسونه نور ایمیج ډېر ښایسته او په زړه پورې طریقې سره جوړېږي دوستانو. په دې باندې هم تاسو ته زه سټپ په سټپ ویډیوګانې جوړوم دوستانو. تاسو ډېر په زړه پورې او ښکلي نن سبا په سوشل میډیاګانو کې دغه عکسونه ډېر پورته او ښکته کېږي دا چې څنګه جوړېږي دوستانو مکملې طریقې به زه تاسو ته ښایم. د دې څخه مخکې زه ویډیو پای ته ورسوم. که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا مو چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ دا ویډیو سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ تر څو نور ملګرو دوستانو چې نه برخمن شي.